د پاکستان دفاع وزیر وایي د افغانستان دننه بریدونو ته به دوام ورکړي. دا چې څنګه نور جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. خواجه آصف وایي له بریدونو مخکې طالبانو ته معلومات نه ورکول کیږي. د پاکستان دفاع وزیر له بي بي سي سره خبرو کې وویل له ترهګرۍ سره د مبارزې په ترڅ کې به د نوو پوځي عملیاتو یوې برخې په توګه پاکستان د افغانستان پر ضد هم بریدونو ته دوام ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د هوایي بریدونو هدف هغه ډلې دي چې پاکستان پرې پر خپلو پوځیانو او ملکي خلکو د بریدونو تور پورې کوي. پاکستان چارواکو له دې مخکې یوازې د روان کال مارچ میاشت کې منلې وه چې ځواکونو یې په ګاونډي افغانستان کې هوایي بریدونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ډول بریدونه پر خپل ملي حاکمیت تیری بولي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د بي بي سي له اردو څانګې سره خبرو کې په دې هکله وویل دا سمه خبره ده چې موږ په افغانستان کې عملیات کړي دي او موږ به بیا هم همداسې کوو. موږ به له کیک او کلچو سره د دوی خدمت نه کوو. که برید راباندې کیږي ځوابي برید به کوو. نوموړي د دې هوایي بریدونو غیر قانوني حیثیت هم رد کړ او په وینا یې پاکستان د هغو بریدونو په هکله د طالبانو حکومت ته معلومات نه ورکوي چې په پام کې وي. هغه وایي دا به د غافل کولو عنصر له منځه یوسي. ولې به موږ دوی ته ووایو چې چمتو شئ موږ در روان یو. طالبان وایي د پاکستان غبرګون بې مسؤلیته دی او خبرداری ورکوي چې له ډیورن کرښې بل پلو د پاکستان بریدونه به عواقب ولري. له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیاتیږي. پاکستان تور پورې کوي چې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي په افغانستان کې په ټنځایونه لري. ښاغلی آصف وایي زموږ له غوښتنو سره چې باید دوی پر پاکستان د بریدونو لپاره ټي ټي پي ته اجازه ورنه کړي. افغانستان زړه نه زړه دی. د پاکستان نوي پوځي عملیات د څه لپاره دي؟ پاکستان په دا وروستیو کې د ټیکا او هوډ په نامه نوي پوځي عملیات اعلان کړي دي چې هدف یې د زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو او تاوتریخوالي مخنیوی کول دي. ویل کېږي د دې اصلي هدف به هغه ډلې وي چې پاکستان کې دننه فعالیت کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښه شی وي.